بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ومنم نن بمونگا دا باڈی پارٹس پارٹ 3 شروع کرو. آج ہم باڈی پارٹس کا پارٹ 3 شروع کریں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. leg, په پښتو کې خپا او ځینې خلک ورته پښه وایي. اور اردو میں ٹانگ. in English leg. thigh او په پښتو کې دې ته وایي پتون. اور اردو میں ران. in English thigh. knee او په پښتو کې دې ته وایي زنګون. اور اردو میں گھٹنا. in English knee. calf او په پښتو کې دې ته وایي پنډی. اور اردو میں اس کو کہتے ہیں پچھلے والی پنڈلی. in English calf. shin او په پښتو کې دې ته هم پنډی وایي. اور اردو میں اس کو کہتے ہیں اگلی والی پنڈلی. in English shin. foot او په پښتو کې دې ته هم خپه وایي. اور اردو میں پاؤں. English foot. ankle په پښتو کې دې ته وایي ګیټی. اور اردو میں ٹخنا. in English ankle. toe او په پښتو کې دې ته وایي پنجه. اور اردو میں بھی اس کو پنجہ کہتے ہیں. in English toe. toenail د خپې نوک او یا د خپو نوکونه. اردو میں اس کو کہتے ہیں پیر کا ناخن یا پیر کے ناخن. in English toenail. heel او په پښتو کې دې ته وایي پونده. اور اردو میں ایڑی. in English heel. sole د خپې تلې او یا د خپو تلی. اور اردو میں اس کو کہتے ہیں تلوا. in English sole. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو باڈی پارٹس کے بارے میں. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. پسند آئی تو لائک اور شیئر کریں اپنے سب جاننے والوں کے ساتھ اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. آپ اگلی ویڈیو میں کیا سیکھنا چاہیں گے کامنٹس میں لکھیے گا. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.